هلمند بهرامچې پنغال کې د کډوالو 12 کورنۍ ثبت او راجستر شوي. د هلمند جنوبي ولسوالۍ بهرامچې کې د ګاونډي هیواد څخه راستنې شوي 12 کورنۍ ثبت او راجستر شوي. د هلمند ولایت د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو ریاست رئیس مولوي علاداد انتقادي وایي چې دغه 12 کورنۍ چې یو اتیا غړي لري د کډوالو چارو ریاست د ځانګړي کمیټې له لارې بهرامچې پنغال کې تېره ورځ ثبت او د راجستریشن پروسه بشپړه شوه. د یادولو وړ ده چې د هلمند ولایتي ادارې له لوري د راستنېدونکو کډوالو لپاره بهرامچې او لښکرګاه کندهار درایي سیمه کې موقت پنغالي جوړ شوي چې مسؤلین او بېلابېلې کمیټې عملاً په خدمت بوختې دي. کندهار کې د فراه لوبډلې د فوټبال اتلولي وګټل. په کندهار کې د فوټبال فدراسیون لخوا د جوړ شوي ټورنمنټ چې کندهار عینو میني، اتفاق خانزاد، شیرزی، سپین بولدک، لالازمي، فراه ابو مسلم او هرات لوبډلو ګډون پکښې کړی و. فراه ابو مسلم لوبډلې اتلولي وګټل. یادې سیالۍ 9 ورځې مخکې پیل شوې چې پایلوبه یې پرون د سپین بولدک، لالازمي او فراه ابو مسلم لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او فراه لوبډلې 3-0 سپین بولدک ته ماتې ورکړه. بلخ ولایت کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې د کیفیت معلومولو لابراتوار فعال شو. دغه لابراتوار د پرانستنې په مراسمو کې د هیواد د اوسپنې د استخراج فابریکې اجرایوي رئیس ویلي چې په راتلونکي 2 کلونو کې به د اوسپنې د استخراج فابریکې د خام موادو له کمښت سره مخ شي. د پاکستان حکومت په ناحقه د افغان سوداګرو تر 5,500 کنټینران حصار کړي دي او په لسګونه میلیونه ډالر یې افغان سوداګرو ته زیان اړولی. سوداګر وایي دغه کنټینران له تېرې 1.5 میاشتې راهیسې پاکستان کې په ناقانونه ډول ګرځول شوي او هره ورځ ورباندې لسګونه زره ډالره مالیه راځي. سعودي عربستان د مرافع په نوم د یو بل ستر ښار د جوړولو اعلان وکړ. دغه نوی ښار د سعودي عربستان د حکومتي پانګونې صندوق په مرستې د جدې ښار په شمال کې د روشن ګروپ لخوا جوړیږي چې په دې کې به د لندن په څیر 11 کیلومتره یو اوږد نهر یعنی ویاله جوړیږي چې پلنوالی به 100 متره وي. راپورونه وایي چې په سعودي عربستان کې دغه نهر چې په لومړي ځل کیندل کیږي دواړو غاړو ته ښکلي کورونه او ودانۍ جوړیږي او هلته به 1,30,000 خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي.